چې وامه ورېده په خوشاله کې د خفګان خبره او راته رایاد شو د خارینه پرسان خبره بس یو سړی و په واده کې خیرات کړي او میخه پکې او خم تاوانې پکې زیات کړي وو دې کې یو کسو چې بتلو او راتلو په مخه او کدویم بنو په دریم پړ کې کېناستو په مخه چې شپږته ځله یو خوړ د زور پرېوتو څه چل پې وشو مجموعه باندې نسکور پرېوتو بیا پکې هېڅ نه و که خلکو یې مګله خېټه او لکه د لرې به یې سره پیدله خېټه په وریجو کلکه لګولې وه منګوله هغه او بلکل شهیدو مجموعه نه ورکول هغه او بالکل شهیدو ماجومه نه ورکول هغه د عیبت کارو خلکو دومره په تادی کې یوړو لڼ هسپتال ته یې د لاسو په ګاډۍ کې یوړو ډاکټر پې ولیکه رپورټ د خودکشي کړې ده او دا یې په اوس کو چې وارو وریجو پوټي کړې ده د سټ طرفه نه خپې خپونه سر نه ښکارېدو سم ډمامه و یو خوا بل خواته به څه ښکارېدو نو ښځو به چغې کړي الله دلی دلی پروت دی او خبر ترې نه وي چې را ډاکټر د مری پروت دی وی به قسمت په د وریجو د خوړلو نه و مې دومره خوړلي چې اشنی د ازمولو نه و دا چې تڼی تڼی په کټ لکه بړستن پروت دی او که چاره اوس پړ پکې 2 منه راشن پروت دی نو وخې ورنه کو هغه ټیم یې جنازه وکړله او بس سمدستي د واده په کور دعوه وکړله وي د ده خیرات یې سیوا کړې دی هر چا لیدلې او په رڼا ورځ باندې مړ ټولې دنیا لیدلې نو جرګې شروع شوې څه پیسې پکې جرګې واغستې او چې وارثو د مړي ښې ډېرې پیسې واغستې نو اله یې وبخو چې سمې لکه غوا خرڅ کو په 14,000 روپۍ مړ دا خرڅ کو نو انګاره دا و د شهید هغه نادان خبره او راته یې رایاده کړه د خارینه پرسان خبره قامونه پاتې شو موږ ځو د ترقۍ طرف ته هغوی ناکامه شو موږ لاړو کامیابۍ طرف ته او خلک په ځمکه دي موږ خیجو د سپوږمۍ طرف ته دا وجه څه د دلته شر او فسادونه نشته او زموږ په خاوره باندې امن دي جنګونه نشته دلته عوام او سرکار وخت د خوشحالۍ تیروي دلته د یو بل سره ژوند د ورورولۍ تیروي ښه په سکون اره لحظه د زندګۍ تیروي دلته جلوس او بغاوت نشته جلسې نشته او دلته قلاره قلاري د اسلانجې نشته دلته د پاکه معاشره کې نه دوکي کیږي نه بې ګناه کیږي قتلونه نه ډاکي کیږي نه مظلومانو باندې زور ظلم زیاتی کیږي مخلص خلک دی څوک د چاقونه نه خوري او حرام ډیر بد ګڼي بیخي پردي مالونه نه خوري دلته کې مینه د یو کس خو نفرت نه پیژني امانتدار دی څوک خیانت نه پیژني او شکر د خلک سپارش او رشوت نه پیژني خدای پاک راکړي معزز افسران موږ له بلې راکړي دي سم ښکلي مشران موږ له دلته په هره محکمه کې دي دینداره خلک دویم نمبر کار نه کوي ټول دي ایمانداره خلک خدای به بخي خو دغه شان د پرهیزګاره خلک انصاف پکې دی د غریبو بېوسۍ ته ګوري او پیدا ترې نه اخلي دوی د خلکو مجبورۍ ته ګوري دلته غلط کارونه نه کیږي پیسو د پاره ملاوټ نشته د انسان د غر کېدو د پاره مفت علاج کیږي د غریبو د بچو د پاره کپنې صحیح دي ډاکټرانو کې غلطي نشته دی او ځکه خو دویم نمبر خراب دوی نشته دی او دلته پارټۍ خو د دروغو سیاست نه کوي عوام خو نه دوکه کوي منافقت نه کوي په دې مخ وخت په یو بل پسې غیبت نه کوي د خدای فضل دی مولیان خپلو کې وران نه دی او یو اتفاق لري د یو بل دشمنان نه دي او چې آخري بند منصور صاحب چې ښه تعلیم وکړي ډاکټر او یا افسر جوړ شي یا انجینیر یا منیجر یا کمیشنر جوړ شي یا اسمبلی کې شي وزیر یو غټ لیډر جوړ شي نو دا قابلان خلک انګاره ګینې غلا به وکړي زه وایم خدای مکه چې دوی خو ناروا به وکړي ګرانو کتونکو زموږ یوټیوب چینل ملاکن ټي وي سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن کلیک کړئ چې زموږ خوندور او معیاري پښتو پروګرامونه تر تاسو په وخت در رسی خورمه پردی حق و سره غلا او جواری کومه نورر یو کار صحیح کومه چې ما به الله وبخي او دوه تنه جنګو مې ایله دا منافقت کوم نور خ خپل عبادت کوم لږ شانته حرام ورسره کوم لږ غیبت کوم نور خ خپل عبادت کوم خوله مې پرې راوښتې د دروغو د عادت کوم نور خ خپل عبادت کوم چاله روغه نه کوم په منځ کې شیطاني کوم نورر یو کار صحیح کوم چې ما به الله وبخي او ګیره مې د ښکلې ټوپۍ سپینه خو بکواس کوم ښه سپین ښایسته لباس کوم دته د هغه په سر هغه ته په ده باس کوم ښه سپین ښایسته لباس کوم زه په معاشره کې ډیوټي کلکه د خناس کوم ښه سپین ښایسته لباس کوم نو جبه مې ترې نه وړي دا کنځله سې چټي کوم نورر یو کار صحیح کوم چې ما به الله وبخي او دا خو سود او زیان د خیر که لارې بندومه زه تسبیح خو مړومه زه څوک چې پیسې راکړي ناروا روا کومه زه تسبیح خو مړومه زه اخلم رشوت خو په دې خپل کار چلومه زه تسبیح خو مړومه زه کومه چې نیکي پکې ریا کوم دا غلطي کوم نورر یو کار صحیح کوم چې ما به الله وبخي
او مونږ قضا کوم خو د کولو اراده کوم او بیا پسې توبه کوم نه وړم د شرابو د عادت مې د نشه کوم او بیا پسې توبه کوم ګرانې روجي نه نیسم خو خلکو نه پړده کوم او بیا پسې توبه کوم نظم جنازو له نه د چا مړي ژوندي کوم نورر یو کار صحیح کوم چې ما به الله وبخي او کلک په واده نه یم داسې لږ شن نه اعتباره یم نور سم ډېر پرهیزګاره یم بعضې وخت خطا شمه د نفس نه لږ ناچاره یم نور سم ډېر پرهیزګاره یم او لږ شان ګناهګار یم زاري د مور او پلار یم نور سم ډېر پرهیزګاره یم نو کار په مزدورانو د خپل ټیم نه لږ زیاتي کوم نورر یو کار صحیح کوم چې ما به الله وبخي او نه ورکوم خیرات زکات غریبو نه نفرت کوم نور دومره سخاوت کوم نه د چا په کار راځم او نه د چا خدمت کوم نور دومره سخاوت کوم څوک چې امانت راکړي هغې کې خیانت کوم نور دومره سخاوت کوم نو انسان یم کمزور یم ملاوټ خو مجبوري کوم نورر یو کار صحیح کوم چې ما به الله وبخي او اخري بند چې نور خلک خو پرېږده ګاونډي سره دوکه کوم د خیره اوس عمره کوم او وامه پردي برید د بل په پوله باندې قبضه کوم د خیره اوس عمره کوم او ګرځم د جومات په باندې خپل کور له چانده کوم د خیره اوس عمره کوم نو سود کوم انګاره دا ګناه که معمولي کوم نورر یو کار صحیح کوم چې ما به الله وبخي چې ستا په سر باندې د شر او جنګه پرېوتمه چې ستا په سر باندې د شر او جنګه پرېوتمه او پښتون خو نشم د غیرت او ننګه پرېوتمه او ستا د ښایسته واورې سینوم په چپو روانم ستا د ښایسته واورې سینوم په چپو روانم چې تش وي ویلې زه د خپل غورځنګه پرېوتمه مننه او که مې غربت دی خو په مینه کې کمې نه لرم که مې غربت دی خو په مینه کې کمې نه لرم بیا د نظره د جانانه څنګه پرېوتمه او ستا بې ننګۍ د لوړ کمر سر له راوستی یم ستا بې ننګۍ د لوړ کمر سر له راوستی یم او کمبختې نیسه مې د لوی ګړنګه پرېوتمه مننه او شعر دی منصور صاحب چې زه سمسور ساتلم ما ساتله سوري باندې چې زه سمسور ساتلم ما ساتله سوري باندې هغه چیناروم د چینې د څنګه پرېوتمه او مقته ده چې د زړه پر خر به د انګاره خوله ورکړې نه وه د زړه پر خر به د انګاره خوله ورکړې نه وه خو وخت مې تیر شو د بنګړو د شرنګه پرېوتمه ګرانو کتونکو زموږ یوټیوب چینل ملاکن ټي وي سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن کلیک کړئ چې زموږ خوندور او معیاري پښتو پروګرامونه تر تاسو په وخت دررسي ته هسې راښکاره شه دیوالګي نه لږ رادېخوا ته هسې راښکاره شه دیوالګي نه لږ رادېخوا ولاړ په انتظار یم د بوتکي نه لږ رادېخوا او د غزه پیشکي یم ته پې ولې خفه کېږې زه خیر دې که نشه د دې سړي نه لږ رادېخوا او ماوی ګینې بورا چېرته د ګل په خوا کې ناست دی تورچاپ دې په سپین مخ دې اننګي نه لږ رادېخوا او د غزه پیشک او بل شعر دی چې زه نه خبرېږم ولې د رقیب سره ناست نه وي زه نه خبرېږم ولې د رقیب سره ناست نه وي جومات نه ښه ورخوا د لښتي نه لږ رادېخوا او قاتله په ځان نه یم خو په زړه مې د یار نوم دی سینه باندې مې وله خو زړګي نه لږ رادېخوا او مقته ده چې انګاره د هغوی د غلطه کور دی مړی دی بر کلي کې نه دی کوس کندي نه لږ رادېخوا او دا یو څو شعر دي چې باران وریږي د شړۍ نه د سم کار واغستو باران وریږي د شړۍ نه د سم کار واغستو پړي دې وغختل جړۍ نه د سم کار واغستو او درانه په ورکه سپک په واخله سپک په ورکه مزه داسې کوي یره حاجي صاحب د دړۍ نه د سم کار واغستو او سحر کې مخ کې که غرمه کې ورته بیا وروسته کا مزدور راټینګ که د ګړۍ نه د سم کار واغستو او یو درې شعر نور دي چې ځواني دې خدای تیره که لمبې دې رانه ویستې رسوا دې کړم په خلکو کې جامې دې رانه ویستې او هوښیار شومه خواله چې اوبه مې په سر ووښتې په تندر دې ستا مینه شي توبې دې رانه ویستې او دا ستا د خپو کشا و ما خو ویګینې څوک راله پیشو خدای دې غرقه که خولې دې رانه ویستې او بل یو څو شعرونه دي چې قطعې به پکې منصور صاحب وویل چې کله نیت بد کی راته کله مسکی شي راته وګوري خوشاله مې کی او کله نیت بد کی په زړګي څه خفګان وریږي او د یار طبیعت مړ سم دی بټ آباد موسم دی خو سات کې صفا وي او په سات کې باران وریږي او بل قطعه چې ټوخې ونه کو ناڅاپه راښکاره شوه راباندې
د خندا شنه و زړه مې خور شو دی وی زړه راټینګ کا نو زر مې دیوال ونیو دی راته وی ولې ما وی غورځېږم راشه اوس دې دا نیکه راټینګ کا او بله قطه ده چې صدقې د دروغو په ایمان کې په رښتیا کوي او دا خو مړاسې په میلمه پورې خندا کوي او زه به پاسېدمه زه به تلمه ما به زور لګو نو تا پورې خوله نه وه چې نه شپه به خامخا کوي او بله قطه ده چې جانان شرمیږي ځکه یو ځای راسره نه راځي او راځي د خلکو نه په پټه ډېر ښکاره نه راځي ما وی جانانه بیا به ته راشي او که زه درشمه راته څپه ووي په دواړو مې واره نه راځي خیراتونو له خلک ځینې کسان ډېر ځي که نه نو په هغې باندې یو نظم دی وي چې وا مې اورېده په خوشحالۍ کې د خفګان خبره او راته رایاده شوه د ښاري ناپرسان خبره بس یو سړی و په واده کې خیرات کړي و او میخه پکې او خو تاوان یې پکې زیات کړي و دې کې یو کس و چې بتلو او راتلو په مخه او که دویم به نه و په دریم پړ کې کېناستو په مخه چې شپږ ځله یې وخوړه د زور پرېوتو څه چل پې وشو مجموعه باندې نسکور پرېوتو بیا پکې هېڅ نه و که خلکو یې مګله خېټه او لکه د لرې به یې رپېدله خېټه په وریجو کلکه لګولې وه منګوله هغه او بلکل شهیدو مجموعه نه ورکول هغه او بلکل شهیدو مجموعه نه ورکول هغه د عبادت کارو خلکو دومره په تادی کې یوړو لڼ هسپتال ته یې د لاسو په ګاډۍ کې یوړو ډاکټر پې ولیکه رپورټ د خودکشي کړې ده او دا یې په اوسکو چې وارو وریجو پوټي کړې ده د سټ طرفه نه یې خپې خپونه سر نه ښکارېدو سم ډمامه و یو خوا بل خواته به څه ښکارېدو نو ښځو به چغې کړي الله دلی دلی پروت دی او خبر ترې نه وي چې را ډاکټر د مری پروت دی وی به قسمت په د وریجو د خوړلو نه و مې دومره خوړلي چې اشنې د ازمولو نه و دا چې تڼی تڼی په کټ لکه بړستن پروت دی او که چا راوسپړ پکې 2 منه راشن پروت دی نو وخې ورنکو هغه ټیم یې جنازه وکړله او بس سمدستي د واده په کور دعوه وکړله وي د ده خیرات یې سیوا کړې د هر چا لیدلې او په رڼا ورځې باندې مړ ټولې دنیا لیدلې نو جرګې شروع شوې څه پیسې پکې جرګې واغستې او چې وارثو د مړي ښې ډېرې پیسې واغستې نو اله یې وبخو چې سمې لکه غوا خرڅ کو په 14,000 روپۍ مړ دا خرڅ کو نو انګاره دا و د شهید هغه نادان خبره او راته یې رایاده کړه د ښاري ناپرسان خبره زه چې ماښام کور نه وتم بچي اواز مې وکړو سبا اختر دی نو زموږ له خامخا راوړه ټولو وړو ورسه اغوستي سره کوي لاسونه بنګړي که نه وي نو نکریزې راله بیا راوړه زه کور ته نه تلمه ترغې چې هغه ایښه وه زما وړه لور د نکریزو په ارمان وده شوه هغې په مخه باندې ډېر دروازې ته کتل تمه یې قطي شوه اخر چې په خفګان وده شوه خو چربانک چې پاسېده نو سیده زما کټ لراله زما بالښ لاندې ورو تپول لاسونه په وړه خوله یې وې دا جي نکریزې کم ځای کې دي ما چې وې یېرې مې شوېدې او مې روړل لاسونه واپس خپل کټ ته په زړه ماتې باندې وختله ما چې غوږ کېښودو نو دې وړې سلګۍ وښلې ما له چل نه راتلو چې دې له د لاسه ورکمه په کار د نن چې د اختر دې خوشحالۍ کولې سحر چې ما د دې سیزلي نازک رنګ ته کتل د دې په مخ باندې د اوښکو ښکارېدلې لارې ما غېږ کې ونیوله کلکه جړغونې شومه د دې د مخ نه مې په لاس ورانولې لارې بیا مې لاسلون شو بیا د دې سترګې را ډکې شولې زه چې غرې ونیولم دې وې دا جي نه جاړمه خو په بل اختر کې به نکریزې ماله ډېرې راوړې په دې اختر کې درنه خیر دې زه څه نه غواړمه انګاره چاته خوشحالي او چاته غم شي اختر چاته واړه چې په نکریزو او بنګړو وجاړي اختر دا هغه وي چې څوک نوی لباس واغوندي زمونږ بچي په پیزارونو جامو وجاړي ګرانو کتونکو زمونږ یوټیوب چینل ملاکن ټي وي سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن کلیک کړئ چې زمونږ خوندور او معیاري پښتو پروګرامونه تر تاسو په وخت در رسي